تبناوی ملمنشی نوی کور کی د جانان تبناوی ملمنشی نوی کور کی د جانان ز جذب ستړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګوري تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستان به سٹارټ کیږي کوم شاعري والا ویډیو تاسو کته تاسو په لایټ موشن اپ کې دا ویډیو جوړوئ. دوستان طریقې ته خیمه چې د سیکرل افیکټ والا ویډیو به تاسو څنګه جوړوئ. خاطر سوي سیګار کې خپل موبایل کې لایټ موشن تراشي او کلیک په پیوالي. دلته بیا لاندې د پلس آیکن دی بدیان به کلیک والي. د دې ځګنه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ. په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ چې کوم د ټیک ټاک لپاره جوړو مو ته 9.16 سلیکټ کو. ټیک شو. بیا لاندې د کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته بیا لاندې پلس آیکن باندې کلیک والئ. دلته په میډیا باندې کلیک والئ. د دې ځګنه تاسو خپل ایمیج راوالئ. د کم د پاسې تاسو شاعري لیکل غواړئ یا به ویډیو راوالئ. تاسو په ویډیو باندې لیکل غواړئ ویډیو به راوالئ او که په ایمیج باندې لیکل غواړئ تاسو په ایمیج راوالئ. خلک موږ سره دا یو ایمیج د موږ په دې کلیک واغستو. ټیک شو. دا موږ سره ټایم لاین ترالو. هغه نه پسې ویسي کارو کې چې بیک پر راشي. بیا دلته په پلس آیکن باندې کلیک والئ. دلته په اډیو باندې کلیک وکړئ. تاسو خپل میوزیک راوالئ. کوم چې تاسو سره میوزیک تاسو په لیریکس لیکل غواړئ هغه میوزیک په تاسو راوالئ. خدای چې کوم د موږ سره شاعري او میوزیک ته زر علامه د میوزیک د ما کلیک واغستو. تبناوی دلته پلس اپشن می کلیک کو. دا چې کوم د موږ سره ټایم لاین ترالو. ټیک شو. خا د ایمیج د ډیوریشن چې کوم به ایمیج باندې کلیک والئ د ډیوریشن چې کوم بالکل د خپل میوزیک سره برابر کړئ. کلیک په والئ او داس د اخیره سره تبدا سره راځي چې څومره میوزیک وي او تاسو برابر کړئ. موږ کوم د 20 سکند پورې جوړم 20 تر 20 د اپشن په کلیک کړئ به اتوماتیکلی چې کوم د راغټ شي دا رنګ. ټیک شو. دا چې راغټ شي. هغه نه پس به کارو کوي د ویډیو دی ول سره تبا راشي. تاسو به خپل ویډیو پلی کوي او تاسو په ویډیو کې د لیریکس په کوم ځای باندې ختميږي په قدم تاسو د ویډیو سټاپ کوي او تاسو په ریډ مارک لګوي. د شي څنګه کومه غسی به تاسو موږ خپل ویډیو دا رنګ پلی کوي. تبناوی ملمنشی دې ځای پورې کوم څنګه ولنل لیریکس ته. ټیک شو. د ما ویډیو سټاپ کړه دا ځای تاسو کلیک کړئ. تاسو لکه یو سور ریډ مارک ولګي. ټیک شو. ولګي بیا ویډیو پلی کوي. نوی کور کی د جانان دې ځای پورې کوم څنګه دویم لیریکس برابر شو. ټیک شو. بیا سټاپ کوي. بیا دا ځای و بیا تاسو ریډ مارک ولګي. په دې طریقه چې کوم تاسو خپل ټوټل میوزیک کې چې کوم ریډ مارک ولګوي او دا غیر په ځای تاسو نور طریقه خې موږ پټاپټ په ریډ مارک موږ لګاو. بیا ویډیو ډیر زیات وګديږي. موږ ریډ مارک لګاو. تاسو خپل ریډ مارک ولګوي. موږ پټاپټ لګاو. خامرګر مونږ چې کوم په خپل ټوټل میوزیک کې چې کوم د ریډ مارک ولګولې سې شو زه پځې بیا به سکارو کې د ویډیو دی ول سره تبا راشي او بیا چې کوم تاسو ولنه کوم لیریکس وی هغه به تاسو لیکي. د لاندې د پلس اپشن دی دین په کلیک والي د ډبل ټیکس کلیک کوي. تاسو سره تاسو کیبورډ راوړئ. تاسو ولنه خپل لیریکس لیکي. موږ خپل لیریکس لیکو. تاسو خپل لیریکس لیکي. خاصم چې ولنه کوم لیریکس هغه موږ ولیکو. به سکارو کې بره په سر باندې تاسو لاینون د اپشن خریدان به یو کلیک والي. تاسو ټیکس په کوم تاسو بالکل د سنټر ته شي. بیا ورپسې د بل اپشن دی ریبوټ ریګولر په دې کې چې کوم فونټس پر دی تاسو کلیک کوئ. تاسو خپل ټیکس چې کوم فونټس ورکولای شئ. کوم فونټس تاسو ورکوي تاسو ورکولای شئ. ټیک شو. په فونټس چې کوم موږ دا ورکو. ورپسې د بل اپشن دی 18 پی ټی چې کوم تاسو ټیکس ته سایز غټولای کچولای شئ. دا رنګي سایز غټي کچي. ټیک شو. سایز پر اس کوم سر چې کوم دونه برابر شو. صحیح ده. ورپسې د بل اپشن بیا کلر دی. تاسو د ټیکس چې کوم کلر ورکولای شئ. کوم کلر تاسو ورکوي ته کلر وایټ وته ورکو. ټیک شو. بیا ټیک نشانم کلیک کو. خزم دا ټیکس چې کوم دا رنګي راړو. ټیک شو. تاسو کوم ځای بیا لګول ته تاسو دا ټیکس چې کوم کې پټ کوي. خامګه په دې ځای کې لګاو. ټیک شو. دلته کې موږ پټ کو. ها اغه په څه کارو کې چې بیک پر راشي. خره کوم لیریکس تاسو لیکو د ډیوریشن تاسو بالکل چې کوم د خپل میوزیک سره برابر کړئ. دا رنګ چې کوم بالکل تاسو د خپل میوزیک سره دا وګوره لیریکس چې کوم د وړو کې تاسو بالکل د خپل میوزیک سره داسې برابر کړئ. دا رنګ داسې برابر کړئ. ټیک شو. بالکل اخر سره ته ورسوي. موږ چې کوم د 20 سکند ویډیو جوړوم 20 سکند ته ورسو. 10 ته ورسېدو. ټیک شو. 11 12. ټیک شو. تاسو په دې طریقه کوی مې کور شي. ذکر به لیریکس باندې کلیک والی او داسې 20 سکند ته داسې راشي. ټیک شو. داسې 20 سکند ته راشي او دا اپشن په کلیک کړئ د اتوماتیکلی چې کوم د ناغټ شي لیریکس. ټیک شو. دا رنګ راغټ شو. صحیح ده. د ډیوریشن بالکل چې کوم د اپشن برابر کړی ټول دا په دې په کلیک والی میوزیک باندې اپشن په کلیک کوي کټ کشي. دا بیا کلیک کوي. دا کلیک کوي کټ کشي. ټیک شو. خاص به کارو کوي د خپل ویډیو دی ول سره ته راشي او تاسو چې کوم ریډ مارک لګولې دي یو ریډ مارک ته راځي او تاسو د لیریکس په دقه ځای کټ کوئ. دا رنګ ګورئ چې څنګه کومه سی تاسو مو کوي. ګورئ ریډ مارک ته زرا علامه د لیریکس می کلیک کو. دا کټ نشان می ولو منس کې می سپلیټ کو. ټیک شو. کټ شو. خو بیا د دې یو دغه ته راځي ریډ مارک ته دا رنګ. ټیک شو. او کټ کوئ. ټول لیریکس تاسو د تاسو دغه شانته کې کټ کوي. پټاپټ کټ کومه اخینه په ځای تاسو نور طریقه کوم دغه سی تاسو کټ کوي. ریډ مارک ته راځي او کټ کوي.
ښه کټ اپ کو بیا به سې کار وکړئ د ویډیو د اوله سر ته به راشئ بیا به سې کار وکړئ د اولنی کوم لیریکس چې تاسو ته به به کلیک والئ دلته کې به دا یو اپشن کلیک کوئ افیکټ په افیکټ باندې به کلیک والئ دلته به ایډ افیکټ باندې کلیک والئ په ایډ افیکټ باندې کلیک وکړئ تاسو به دارنګې افیکټ راوړئ دلته به د سرچ اپشن باندې کلیک والئ او دلته تاسو به سرچ کې ولیکئ کارل CURL دارنګې به تاسو ولیکئ CURL به تاسو ولیکئ تاسو سره به چې کوم د افیکټ ټول په اول نمبر باندې راوړئ ګوره دا دی ټول په اول نمبر چې کوم دی موږ سره راوړئ دغه ته ولیکو CURL ټیک شو په اول نمبر باندې راوړئ کلیک په والئ دلته ولاندې چې کوم دی سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک کو خطا سره به دارنګ انټرفیس راوړئ ټیک شو بیا به سې کار وکړئ د لیریکس ته اولنی کوم پوزیشن چې به دې تاسو چې کوم دی یو پلس ولګوئ یو کی به تاسو ولګوئ پلس اپشن به کلیک کړئ تاسو سره دلته یو کی ولګي صحیح شو بیا به دې کار وکړئ دلته کې دا اپ سیټ چې دی کوم دی دا چې کوم دی 0.500 دی کنده تاسو راوړئ 1000 تاسو ورسوي 500 نه چې کوم دی 1000 ته ورسوي دا رنګ تاسو به داسې کش کوئ کنه 1000 ته به ورسوي صحیح ده وګورئ وته چې څنګه کومه غسه به تاسو مو کوي 1000 ته به ورسوي ټیک شو 1000 ته ورسو بیا د لیریکس د اخیرنی پوزیشن لاره شي د اخیره سرلې تاسو د اولنی کوم لیریکس چې د اخیرنی پوزیشن له دارنګ راشي ټیک شو د پلس اپشن بیا وای تاسو به یو کی ولګي دا 1000 چې کنه تاسو صفر ته راولي مکمل 0 ته به تاسو راولي دارنګ ګورئ چې اوس کش کوي د مکمل به 0 ته راولي د سیټینګ بل تاسو دارنګ یو کوي ها دې طریقې تاسو خپل سیټینګ برابر کړئ 0 ته میراويستو ټیک شو ها اغه په به سې کارو کوي لاندې لګ دی اپشن دی ریډیس په دې باندې کلیک واره او دا ریډیس چې کوم دی د موږ سره چې کوم دی ګورئ لګ 1000 دی صحیح ده کنه دا به تاسو راولي 35 ته تاسو دا راولي 35 ته دا رنګ رقم به کوي دا رنګ ګورئ وته ها دا تاسو چې کوم دی راولي 35 ته دا رنګ تاسو 35 ته راويستو خو بیا به داسې لاندې راشي خو 35 ته راويستو بیا لګ دی اپشن دی لیفت یو رائټ دی په لیفت باندې تاسو کلیک وله رائټ ته او لیفت ته کو ټیک شو خو به دې باندې کلیک واستو خو اغه په څه کارو کوي بیک پر راشي بیک را دی لګ دا افیکټ بیا کلیک کړئ افیکټ په کلیک کړئ لګ 3 ډاټ په کلیک کړئ او دلته به چې کوم دی ګورئ کاپی افیکټ په دې باندې کلیک والئ ته څومره افیکټ چې کوم استعمال کړل کا یوز کړل ته طریقې به موږ ټول سره کاپی شو ټیک شو بیا چې کوم دی بیک راشي خا افیکټ موږ کاپی کړه دی ولې چې کوم زنګ د افیکټ چې کوم دی اپلای شو دا رنګ رالو ټیک شو اوس په دې کار کوو د دویم لییر چې تاسو کوم دی ته وراشي افیکټ په کلیک کړئ 3 ډاټ په کلیک کړئ پیسټ افیکټ په دې ته اپلای شو سی په نمبر داس یو ته برازه او داس افیکټ په وای 3 ډاټ په وای پیسټ افیکټ دا رنګ په ټوټل ته تاسو دا رنګ ورکړئ زه پټاپټ ورکوم دا غنه بس به تاسو نو طریقه خیمه خاموږ چې کوم دی خپل ټوټل لیریکس چې کوم دی موږ د افیکټ چې کوم دی موږ اپلای کو اوس په دې کار کوو دا اولنی لیریکس خو چې کوم دی څنګه الریډي لیکل شوی دی ورته د ویډیو پلی کوم ګورئ وته ها تبناوی ملمنشی نوی کور کې د ها اولنی لیریکس خو څنګه لیکل شوی دی بیا تاسو د دویم لیریکس ته بیا تاسو راشئ دینه په کلیک والئ دلته به ایډیټ اپشن به کلیک کړئ خدا د لیکل تاسو مکمل ریموو کوي ګوره دا به تاسو ریموو کوي مکمل او بیا تاسو دویم کوم لیریکس یو هغه تاسو لیکئ دویم تاسو کوم لیریکس یو غنه ایډیټینګ وګړه رنګ کوي ګوره تاسو خپل دویم لیریکس لیکم تاسو خپل لیکئ ټیک شو دویم لیریکس چې کوم دی موږ ولیکو برابر ټیک نشان بیا کلیک کړئ ټیک شو خاله زموږ دویم لیریکس شو دم کمپلیټ شو به دریم لیریکس دا چې راوړی تاسو بیا دریم کوم لیریکس وي په دې باندې کې کلیک اخلئ د ایډیټ په کلیک کوئ د کوم دی تاسو ریموو کوئ د لیکل تاسو خپل لیریکس په تاسو ورشي ایډیټینګ وکوي په ټوټل لیریکس په تاسو کوم دی دا رنګ ایډیټینګ داسې وکړئ صحیح ده ګورئ وته څنګه د ویډیو چې کوم دی دا رنګ را ګورئ ها تبناوی ملمنشی نوی کور کې د جانان دا رنګ ټیک شو دلته وګورئ چې کوم دی خپل ایډیټینګ وکړئ تاسو کو د ویډیو بیا ډیره زیاته وګدیږي نو طریقې مې ته خو دا څه ایډیټینګ وکوي په لیریکس باندې کلیک کړئ ایډیټینګ به کوي په دغه طریقه چې کوم تاسو خپل ټوټل ویډیو چې کوم تاسو جوړولای شئ ملګرو که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در ورسي